قادر خانه څه پوزیشن دی؟ لکه سلامونه ټولو لیدونکو ته کتونکو ته. موږ نن منځ کې اخرنۍ ورځ ده. نن به انشاءالله د روسیا بارډر ته ځو او دغه د نن اخرنۍ ورځ د 2 ورځې په منځ کې تېرې کړلې. امید لرو چې د روسیا بارډر د لیتوینیا او د بیلاروس د بارډر په شان سخت نه وي او ټیم هم په ډېر ونه لګېږي. نو نن به انشاءالله سفر موږ شروع کېږي. دا دې هوټل کې هم بېګا شپه وه، هغه بل هوټل کې ځای نه و. نو موږ سره اوسېږي انشاءالله. نن به روسیا بارډر ته ځو او ویډیو نه چلته هم ټیم لګي که نه. ظفر به بعض وخت کې به داسې بارډر ورولې چې 18 ګنټې به هلته ناست وي، لاره نه ځان له کې ټیک ټاک یې جوړوي. نه نه زموږ طرف خطر چارج هم ختم شي، بیا له کارت پاور بینک کوي او هغه کوي هټسپاټ هم خلک غواړي بیا خفه شوي هټسپاټ. دا ځنګل وته خو ځنګل وته خیمه ځنګل وته خیمه भाई पूछे हमारा बड़े एरी लेकिन सारे एक जगह करो कि एक जगह सामान पड़ा रहे। नहीं वो सही है। मॉस्को के लिए जो भी जितनी भी इरादे गुजारने एक जगह अच्छा अपार्टमेंट देख लो तो उसमें गिरे भी रंग करें और डोले वाला सर बस मास्को तो सम شو قدر خانه مستا کا مو کته مې راځه دا ته ورواچه ماسکو دا چین وال شو روان دي چاینا او دغه ور کړی دي جنډې منډې ور کړی خلک پاکستان ته دی شي په سره روانم زما په خیال زم چې هغه به دین امر فنټا فیدا زم مزدار به کنه ولا غټه غټه دش کې کنه مېس راوار شو ماسکو په لن دا ډیر خسته ځای دی دا ډیر خولي لکه ډیر خسته لانډسکیپ دی داسې کولا ولا کا داسې لکه زه د روس نه او د کازاکستان نه دا ایکسپیکټ کوم. قادر خانه دا خو ډیر خولي لکه او قادر دی کې بودري سپیس دغه د سپیس کولاوس دی کې بودري کو ګاډي سره په روډ باندې فوټو سیشن کوو. دا ګاډي په راوړ ما سره روسي ګاډه دا روسي ګاډي ظالم لو خړه غورځي اوس به بلا لاړې راشي. نه نه سکندر خان کوم چې تر ورسې دوستانو السلام علیکم. بس مونږه په منس کې او په بیلاروس کې 2 شپې وکړې او ډېر خسته ځای او ډېر خوند وکړو او نن په 3 مرز مونږه د روس د پایتخت ماسکو لاره ونیسله. دا د منس نه 4.5 میله مزل ده، میله کیلومتره نه 4.5 میله او تقریبا داسې وکړئ چې 200 کیلومتره مزل ده. مونږه تقریبا اوس د وخت کې 3 میله وکړو او مخکې تقریبا مونږ ته څه کم 400 میله پاتې دي. مونږ به پکې په لاره کې په یو ځای کې قیام کوو. نن شپه ماسکو ته مونږ رسولې شو خو بیا به مونږ ډېر زیات ستړي شو. نو زما مطلب دا دی چې د هلکانو نه پکې لار کې یو دمه ورکړو، نیم مزل به وکړو. دا بارډر پکې را روان دی، 1.5 ساعت مزل بارډر ته پاتې دی. 1.5 ساعت بس به مونږ بارډر ته ورسو او د دې بارډر پته لګي نه دا په 2 غنټې کې هم کېدی شي او دې باندې 6 ساعت هم لګېدی شي. بل زموږ په یو بارډر باندې 18 ساعته ګیر شي وجه دی او امید لرو چې دا به دومره بد ني. نو روان یو بارډر ته او چې بارډر ته ورسو ان شاء الله تاسو له دغه درکو او تاسو د روس د دشتې وګورئ. وډېګانې ما زړې وي بارډر چې کراس کو دی دا څه کوي دا غره مخکې وکړ ये बोर्ड आज है ना خان ولار د خانه چسکی خان ولا چې خرڅې دا څه ټیکس مشه ګورا پوټین وې زما ملمانه دي ویډیو خیال به ساتي او د پوټین درې ملمانه پوټین के 3 मेहमान लेके जा रहा हूँ इनको वो गाना खिलाएगा ډوډۍ به پخوري سور سار نو ګورا زه خو به خیال ساتم کنه. مننه ډیره زیاته ډیر ښایسته ډرایوینګ کوي، ډیر ګلاله ډرایوینګ کوي. ان شاء الله دغه بارډر ته راقابو شوي وو د روس بارډر ته 1.5 ساعت لار ده
په دې نیم ساعت کې ان شاء الله د روس بارډر ته رسو چې ورسېږو ان شاء الله تاسو اپډیټ کوو امید لرو چې د هغه بروزني بارډر په شان مشکل راته نه او په اسانه باندې خدای پاک دا د کراس کې ټیم هم ډېر ونه لګي نو زموږ سره اوسې واحد جنکشن دی په دې باندې 60 نو نو قصه داسې دا چې موږ راورسېدو د رشین بارډر او بلاروس بارډر ته د بارډر نشته وروره د رشین په د بلاروسن په انټرۍ باندې کېدای شي دننه ورننوځو او بیا ګورو چې څه حساب کتاب دی خو فلحال دلته هم تپوس وکړو انشورنس هم ګاډ له واخیسته وروسته په هغې وې دلته څه بارډر مارډر نشته چې کله بارډر نه واوښتلی مخکې کېدای شي چې کوم چیک یې د پولیسو هغو څه ودرېږو په پاسپورټونو هم سټمپ نه لګېږي کېدای شي ونه لګېږي ځکه چې بارډر نشته نو په سټمپ به شي لګي نو هغو نه به معلومات کوو نو خو بېرته یې را رخصت تلو پرېښودلو تاسو ته به اپډیټ درکړو انډیوالانو ملګرو داسې چلو چې موږ د منځ نه سهار را روان شولو دا پوره ریسرچ موږ هم نه و کړی چې ګنې دې کې ډفرنټ بارډرې دي دې بارډر ته رالو دې بارډر ته چې راقابو شو نو دلته راته چا وویلې چې دا بارډر ستاسو دپاره نه دی دا د انټرنیشنل ټراولرز دپاره نه دی په دې باندې څه چک کنټرول نشته دی او زموږ څخه خو ګاډی راسره دی نو د دې ګاډي کاغذونه اګزټ انټري او د بلاروس نه اګزټ او رشیا ته انټري پکار ده نو د هغې د وجې لکه که تاسو ورننوځئ تاسو به ایلیګل غیر قانوني تصور شئ نو د دې د وجې موږ یو ټرن ووهو او بېرته بلاروس طرف ته ځو اوس به داسې کوو چې په کوم ځای کې یو داسې معلومات یا کوم بارډر زموږ لپاره افیشلي برابر وي چې په هغه باندې ورشو نو زموږ سره اوسئ که دا تجربه سیشن کوو او په ټاون کې دا کیسې راځي نو څه به کوي تو دغه دا دی اپډیټ دا دی چې موږ یو نوې لار پیدا کړله شکیل بھائی نے ढूंढ लिया क्या नाम था शकील भाई वो दूसरे लायंस ना यार बॉर्डर क्रॉसिंग था उस ورزو امید درا به د انټرنیټ کې خو لیکلي دي چې مونږ به په لکه کراسینګ وشي څه مشکل به نه وي او الله دې وکړي چې نور مشکل را نشي سکندر خان څومره لار ده یوه ګنټه لار ده یو ساعت کې به مور وسوم ان شاء الله تعالی سکندر خان وایي چې په یو ساعت کې به مور ورسوم نو امید ده یو ساعت باندې نیو خپه چې نور را باندې خبره وګدن شي نو موږ سره راځي ګورو تخیو کو کراسم نو کو به بدله سي اپډیټ درکو بل طرف ته روان شو یو ټیک ټاک به کې ظفر بھائی جوړ کی یو به کې زه جوړ کما یو به کې شکیل بھائی جوړ کی هغه ځینې به بیک کراس کو بل طرف ته روان شو موږ اسیم ګرځې دوله راوتی ګرځو را ګرځو او تاسو به مرا صدا انجوایمنت کوئ نو زموږ سره اوسئ ان شاء الله ارچه ته تخیو کې طالبان حالات خراب دي په بارډر کې هم مرواجي او به طالبان رړېدلي و بس په هر څه کاته کې هم مرواجي Che pure che دې سړک ته وګوره څنګه ښکلی سعدین کې روان دی دی ښکلی سړک دی سکندر تغالي लगता है बॉर्डर के पास लगता है कि कोई इधर रहता ही नहीं है और इनका तामीर देखें लकड़ी के देखो طب كم مبني وقيود طبعا مش شروط زمك زنقل زخنا دخل خپل موبایل کې کولاو که ګورای په ما انټرست ما کوم دا ما خپل موبایل غوړې ودی وای کنټینیو شرټ ستاب دې زبره جوړه ما مې لا جواب Continue for 1.5 kilometers. ما دا باندې کې پیدا सेंट पीटर्सबर्ग वाला जिस टाइम से जिस साइड से हम वापस आए ना वो बड़ा मेन रोड था सब ट्रैफिक उससे जा रही है गूगल मैप भी आपको वो दे रहा है तो बस ये लगा मेरे मन का किलोमीटर चला गया पहले कितना था हाँ पहले कितना था पहले तो 5-6 किलोमीटर था वो गांव था बॉर्डर अब मैंने बॉर्डर दे दिया है अपने गांव बॉर्डर से पहले गांव दिया था बेलारूस में ये रशियन बोलते हैं हाँ ना ये नस्ल भी इनकी रशियन है
ये फिर टोल रोड आ गया. आपने कहा क्यों लिया या होगा ना कैमरे तक हो रही वहाँ से तो ब्यास लियो रोवर को ले पंप भी आ गया. مدري مدري बस सिखा दे जवामा. अब शकील भाई इधर स्टे करें कि सीधा बॉर्डर पे जाएं, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि बॉर्डर बंद हो जाए ना. अब 4:21 है ना बॉर्डर. फ्यूल तो डाल दो ना. फ्यूल है 29 किलोमीटर का फ्यूल है. वापस भी आना हो तो ये इतना दूर नहीं है. बात मैं टाइम बचाने की कह रहा हूँ. बाकी फ्यूल डलवा टाइम नहीं लगेगा. कौन से रास्ते में उसमें कौन से फ्यूल डलवा. मैं 4:22 है ना. फ्यूल अगर रुक रही है तो फिर फ्यूल मेरा डलवाओ. 4:22 है और 4:50 को कहते हैं बॉर्डर पहुंचेंगे. तो ऐसा ना 10 मिनट इधर लग जाए बॉर्डर बंद हो जाए. सही है ना. ऑफिस थोड़ा है जो 5 बजे कस्टम वाली लाइनें भी होगी. ठीक है इंतजार करना पड़ेगा. You never know. सब सीधा क्लियर हो जाना है. You never know. चले. बॉर्डर 5 बजे बंद नहीं होगा, 7 बजे बंद होगा, लेकिन ये कि जल्दी जाने में फायदा है. लगता नहीं है कि ये बॉर्डर इतना सख्त होगा. हम ही होंगे जो इसको चेक करेंगे. लगता तो वो भी नहीं था. दादा का बंद कैसे है. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. دا په شاته سیټ کې چې دوه وړه ناستې دي مې لاس نیولې وروسته رادننه کړله پوه شوې. مې چې ته ونه تښتي پټو مټو ته ونه تښتي او دا به دې یاد ساتي چې دې دواړه مې د لاسونو نه ونیسل او دې وروسته مې د بلاروس نه مې وروسته را داخل کړله. ټوله که ویډیو چې پته ولګي. کیمرا ها نو موږ دغه تر ورسېدلو وروسته په خیر سره واوښتلو. را رسېدلي خو ورته ووایه چې بس را واوښتو وروسته بس ماسکو طرف ته روان یو. او دا پته ماسکو خو ډېره لرې ده. چېرته چې میډل کې به کوم ځای کې شپه کوو انشاءالله. او زه به سهار خو لږ بېسوره شو ځکه چې یو غلط بارډر ته تللي وو. خو زه شکر الحمدلله څه ورک آوټ هم ټوګیدر وکړو ټیم ورک. ټول وویل چې خبرې به نه کوو هغه پورې به سرچ کوو چې تر څو پورې هم صحیح بارډر نه معلوم کړی. نو زه داسې له 20 منټه کې بارډر بېرته معلوم کړو. سهار موږ سرچ نه و کړی صحیح معلومات هم نه کړی. او دا ځل په دې بارډر رالو شکر الحمدلله هېڅوک هم نه و. د بلاروس والا ته څه نه وایي چې پاسپورټ ولا چیک کوي او دا زموږ په شان چې په انټرنیشنل بار ملکونو ډېرو لرو نه څوک راشي نو به زموږ باندې تقریبا نیمه ګنټه به لګېدلی وه سکندر بھائی. نیم ساعت کې وشو. سامان هم چیک نه کوو. مین تھنګ از they didn't even check our bags. They just let us through. So هغه وی سامان بوټ راته کولاو کې بعد یو نظر وته کړل ډډي وته بالکل مطلب کولاوې صحیح باندې کا پراپر چیک یې ونه کړو که نه. نو ډېر ښه کسانو ینګ هلکانو داسې دغه غونده کې پوځیان غونده کې معلومېدل. امیګریشن والا به کس پوځیان به پوځیان ټرین هله په کمپیوټر کې وکړو هغه یې راته دې لګولي سټمپونه او بس ویل ځئ په مخه هم کشه ویلکم ټو رشیا. نو ویلکم ټو رشیا. شکیل بھائی ایکسپیرینس کیسا رہا؟ Yeah, good. Finally we managed to get in Russia. Obviously as Qadir bhai said. اردو میں بولو چلو. अच्छा तो हाँ नहीं अलहमदिल्ला ठीक ठाक पहुँच गए हैं. हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है. तो ये है कि ज़रा ठीक है एक्स्ट्रा कुछ आवर्स हो गए हैं क्योंकि डिफरेंट हमने बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर था. पहले था वो सॉफ्ट बॉर्डर था लोकल्स के लिए. लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी इन रशिया तो सेफ एंड वेल. दैट्स द मेन थिंग. तो ये है कि हम माशाल्लाह लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आगे ट्रिप देयर इज अ लॉट टू सी. ऑब्वियसली मेरा और कादिर भाई का पहला एक्सपीरियंस है रशिया में. So we excited and we're looking forward. So inshallah we hope for the best. Thank you. So we are on the way towards Moscow. Not Moscow ته نه ځو خو ماسکو طرف ته روان یو. نو بیا په لار کې چېرته پاتې کېږو ځکه چې ناوخته دی. ماسکو ډېره لږ ده نشو رسېدلی. نو زه زموږ سره اوسېږئ انشاءالله تاسو به دغه کوو دا اپډیټ به در کوو. صحیح ده. فرست یور رشین دغه کوو سایټ سي بس یو دوه 3 نور 5 خانه څنګه چلی ستړی لګي یار. نور ځان هم رډي کو سار دی. پرون پرون ماسپښین مازدیګر 4-5 بجې هم د رشین بارډر کراس کو. یو خو چې رشین بارډر کراس کوو نو کیمرې ماپ کړی دی. داسې موږ تېرېدلو هغې خو ډېر ښه خلک وو. خو موږ یېرېدلو فرست ټایم ایکسپیرینس وو. موږ چېرته کیمرې وانهلې نو هغه ایکسپیرینس هم دغه نه کړو ریکارډ نه کړو.
او هم چې کله دغه کراس کو بارډر کراس کو نو انټرنیټ کار نه کوو په دې ټینشن کې چې پیسې به چېرته بدلو هوټل به چېرته دغه کوو booking.com کار نه کوي دلته دا نورې چې بوکینګ کوم دغه ایپ دي دا کار نه کوي فیسبوک کار نه کوي څه ډېر سوشل سروس دغه چې دي سوشل میډیا سروس هېڅ شی هم کار نه کوي او زمونږ انټرنیټ سیم کارډ هم کار نه کوي نو بوکینګ راته ګران و ویب د موټر ویو که های ویو موټر وی باندې راخوش یو ښه ابو حسن بای یو دوه هوټلې صحیح کړلې یو دوه خو مو وکتلې هم خوښې نه شوې او درېیم هم چې صحیح کړو دنو ویل ته خو ویل زه ډکېږم لږ ساعت درې ګاډي کې موږ ورته یې خوشېږه بیا ښه د هوټل صحیح کړو 3 سټار هوټل و ښه ډېر ښایسته ډیسنټ هوټل و په هغه کې هم شپه وکړله او اوس هم ځان ریډي کړی دی ماسکو طرف ته روان یو ماسکو طرف ته تقریبا نور هم 4 ساعته مزل دی نو بیا چې کله ماسکو ته ورسېږو هلته به ګورو بیا بس نور ګپونه هلته لګو اوس دغه کوټه ګاډه وړه ده بیکونه هم بېرته ریډي کړل بېرته به موټر وی ته ورخېږو بیخي په موټر وی باندې بېګا شپه کړې دی هوټل کې او ماسکو ته روانېږو زموږ سره اوسېږئ اپډېټ به درکوو ډېر ښکلي ځای کې دی دا ګوره شاته ورته وښیم هوټل بک شوی دی او بس ګاډی ریډي کوو ورځو به نو څه وکړو دا هوټل ریډي شوی دغه مو ایډرس مو له شیر کړو دغه کې د ګروپ کې مې شیر کړو موټر دی دغه غټې لارې چې پرې روانېږو او بس دغه نه یو 50 میټره کې دې هوټل کې بیګا زموږ شپه وه برادرز هوټل آر یو انډیوالان لا اوس هم لګیا دي پیکینګ کوي او زه ته ویډیو لرالم او هغوی د پیکینګ وکړي او بس روانېږو دغه طرف ته ماسکو طرف ته انشاءالله یو 4.5 ساعته مزل به وي موږ چې مانځه ته ودرېږو فراش کاټ ته کېدای شي 6 ساعته مو لګي نن ورځ به هم ټوله زیاتره په سفر کې ایکسپلورینګ نه کېږي سبا بل سبا لا بل سبا 2-3 ورځې ماسکو کې به ایکسپلور کوو انشاءالله देखो अच्छा प्यारा रास्ता है रात को बेकार रात को कोई पता नहीं चलता कि बंदा किधर रात को ड्राइविंग करना ही नहीं चाहिए दिन को करो रात को कोई ड्राइविंग हाँ बस अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून आज डे 11 है हमारे नन موږ یو لسمه ورځ ده د ورلډ ټریپ او موږ د ماسکو نه تقریبا 4 غنټې لرې یو او انشاءالله که خدای کړی خیر یې منظور یې نن شپه به موږ ماسکو کې کوو ډېر ښکلي رالو ډېر زبردست رالو شپه هم ډېره مزداره وه او دا ټولې دشتې دي میرې دي او دې کې به چې دی نو انشاءالله موږ سفر جاري ساتو مازیګر څه بودی شد دی حسین ښه دی بس ښه تازه دم شو بېګا مو ډېر ښه ارام وکړو او ډېر سپیشل ارام مو وکړو زه خو یو غنټه یو نیمه روټۍ نه بس ناست وم دا کاتې مې ټولې اپډېټ کړلې ډېرې کیسې میسې کې وایي جرمانې مرمانې پر موږ باندې ډېرې جرمانې لګېدلې پرون زموږ چې څومره خرچه شوې ده د هغې په ډبل راباندې جرمانه لګېدلې ده هسې کې موږ ته پته نه وه چې په بیلاروس کې ځینې روډونو باندې ماته ټیکس ورکوي نو چې هغه موږ او داسې استادان دي که نه چې په هر بارډر باندې ټریفک پولیس والي ولاړې بس ودرې دي دوربین یې ورسره هم نیسلې که نه پرون موږ د ډیشکیم دومره کار ونه کوي نه به درته ښولې هم نو چې دوربین یې لګولې نو هغه بس یورو ډډې ته چا نو 200 یورو یې جرمانه واخېسته او بیا ښه موږ هغه نیټ واخېسته که په بل بارډر بیا ولاړو که بیا یې رانه 100 یورو واخېستې که نه بیا به 100 وي او بله خبره چې ته داخل شي نو ته لکه 2 غنټې دننه دنه که پیسې ورکړې نو 2 غنټې نه سیوا شوې زموږ هسې کې د میس نه چې روان شو نو په دې وجه باندې موږ ته جرمانه کړې خو پولیس والا ډېر ښه پولیس والا و ډېره طریقې سره ما ورته په ټرانسلیټر کې ویم موږ خو ستا مېلمانه یو یاره موږ سره ګزاره وکړو نو ډېره وخاندله بیا د روس په بارډر باندې هم چې ودرېدو نو هغه سړی لکه ډېر ښه کاغذونه یې وړل انشورنس یې وړو هر څه وړو بیا راغلو اوکې به که نه نو زموږ په بیلاروس کې ډېر ښه ایکسپیرینس وشو په روس کې هم ډېر ښه ایکسپیرینس وشو د روس د بارډر کیسه ورته وکړه که نه یاره روس بارډر خو د روس بارډر وو په لکه د ګولۍ وتي وو دې خوا په تاڼه کې پراته وو ګیر به وه دا خو خره چې پته مو لګوله خو هوټل بېګا موږ هسې د لیګل طریقه چې راوختو نه هم شو بک کولی سټرګلینګ هم کولی چې هغه اخېستې تللې وې بیا به غوټه لانجه ځانه لیګل طریقه کې خو دوی بېګا زمونږ ویریفیکیشن وکوي پولیس نه که نه او که انلیګل راغلي نو لانجه به خو هغې مونږ لکه داسې
داسې لږ ګډ وډ غونته کېږو بارډر ته رالو بیا یې بارډر اوس کولاو دی مخامخ نه د روس ښکارېده د روس بورډ لګېدل او وروسته مونږ تللی شو ویزې را سره وې هر څه ما او قادر خو بارډر چیک پوسټ لرو معلومات خو قادر هلته فینسي دی خو خو لګېدل قادر وته د پربې کلاړه خو تورسته انټر شي بیا ایلیګل انټر بیا ورته به ما ته وی ګوره وی بل بارډر ته 14 غنټې درځه په 14 غنټې کې خو مزه برمنګم ته واپس راځم دا څنګه 14 کې په ما باندې سره را باندې ګور سر خوږه په ما باندې هغه وخت راغی چې دې 14 غنټې ما 14 غنټې کې سره په 15 غنټې کې ودرځه کوم بلاروس ته وځم نو دا څنګه 14 غنټې دي چې خدای پاک مې دا کومه بلا خراب بیا یو دغه پیدا شو داسې په یو نیم ساعت کې وته مونږ ورسېدو بلکې یو ساعت یو ساعت لګېږي غنټه 42 منټه یو نیم ساعت کې ته مونږ ورسېدو څه خو زموږ تینکینګ ټایم چې ودرېږه دا روډ والا دا چې کم یو بارډر ته شو موږ واپس پکې مزه وکړو کنه بالکل خو خراب بیا ورسېدو په بارډر باندې حالات قابو او بارډر ډېر ښه خلک وو سیم مم په سره نو او نو سره ریزیډنټ کارت وي بس د او جان غونته کې خو خلک واقعي چې روسیان ښه خلک دي یاره دې کې څه شک نشته او موږ سره ډېر ښه سلوک وکړو چې سوره پوهېدل نو بس دوره پوهه کړو دوره زمون کار وکړو بیا د هوټل هغه زنانه هم ډېره ښه وه هلکه ګډه وډه شوه خو یو ایراني سړی راوغوښته او هغه ایراني له روسي هم ورتله او انګلیش هم ورته نو بس هغه زمونږ ډېر دغه وکړه که دغه ایراني سړی نو کېدای شي مونږ ګیر شي وو خو هغه زمونږ ډېر کومک وکړو بیا هغه ښځې دغه ته هم ټلیفون وکړو که نه هغه پولیس ته یې زمونږ ویریفیکیشن وکړو خپل باس ته وکړو یا هغه وکړو یا هر چا وکړو خو نه باس ته نه وکړو مخه دلته کې چې حالات نن سبا خراب دي یوکرین دا مسله ده که نه نو مخه ډایرکټ پولیس نمبر وي بالکل وي هغه سره زموږ ریکارډ راغلی او ځکه چې په آنلاین خو مونږ په بارډر راووتو نو زموږ ټول هر څه موتې سوزونه موزونه وشو که نه مونږ له پاسپورټونه واپس راغلل پاسپورټونه ځکه واپس راغلل دا ما سره شپې وایي سهار به درته دا ریزیډنټ کارت درکړم بیا خو سهار ریکارډ هم راکړه دغه هم کړو نو هغې ته مطلب و چې سپیلینګونه میلینګونه نومونه مومونه یې لیکل که نه زمانه مونږ پکې خپل نوم په روسیه کې زده کړو او زما نوم هم په روسیه کې لیکلی دی زه به په روسیه کې بیا خپل نوم داسې لیکم په نوم کې روسیه کې د ښکاري کیو نشته کې باندې لیکي نو بس دغه زما نوم کې هم عجیبه عجیبه غونته څیزونه جوړي دي پوهېږم پرې نه خو وروسته ولې تصویر وباسم نو زه الله دې خیر وکړي ها نو روان یو دغه ته د ماسکو طرف ته سکندر خان څو ساعته مزل به پاتې 2 ساعته مزل پاتې دی یاره یو ساعت تقریبا یو نیم ساعت مزل وشو 2 نیم ساعته مزل پاتې دی 2 نیم ساعته مزل پاتې دی ډېر ښایسته ګلاله کنټري سایډ دی دا به ته پکې لږ لږ ښه و په دې تګ کې او روان یو انټرنیټ هم کار شروع کړو ګاډ نوټیفیکیشن انټرنیټ کار شروع کړو نو دا انټرنیټ کار نه کوي بعضې کې کوي بعضې کې نه کوي مونږ دغه دی ډېر په شوړو ځایونو روان یو ټول هسې ځنګلې دي ورګه ته د سیټ نه خیمه خو چې دا کیمره لږه برابر شي روان یو انشاءالله 2 غنټو کې دغه ته رسو دی ماسکو ته دا ته ماسکو کې سکندر دی ګریټ وایي چې 2 غنټې او 13 منټ دغه جی پی ایس کې چې دی کې ورسو زموږ سره اوسېږي شروعات اخیستې شربات باندې پوهه کوم دا رکی شربات دا هغه سړی نه اوري چې چا ویلي دي کړه او پات شو افات شي الله دې وکړي پرون نامه درته جنازه وایي الله دې ډېر ښه بنده و ډېر ښه زمانه کشرو اوس بولې شربات ورکړي یا شروعات خدا هغه وخت نه وای خو ماته هغه به شربات دا شرباز وي شرباز بولو سرول دغه کېږي بس خان الله ده خان چا سره مسلوب دی بس کسانې ګیر کړي دي خان چې بل کس ګیر کړي دی بیا تا ته نه وایي زه ځنګل دی او کوم میلیونو باندې ځنګل دی ختمي کنه دوام کوي بیره یو ډېر غټه ونه په دې علاقه پرته ده ډېر غټه ونه پته ما کدی کې د مال یو 2 میله ځنګل راک کنه نو بس نه یې سم نه خرڅه دا خزانه سړی دا وای ما او کا هغه دا وانت کړی دعوت راهب یا يهودي راهب یا عیسائی راهب نو بس یو 2 میله ځنګل کې پکې موږ راکړو بس نه به افغان نومېډ او نه به کنټریز ان کیپټل او نه به 197 یو هیڅ بني بس کله موږ یو طرف ته چینل خراب کو کړه بل طرف ته غلط وای دیر نه ولا ملیزی را ولا ما چې وته ځنګل ته ورغلو منور کو تاسو په دره باندې علاقه باندې ډېر غټ لرګي پروت درې ماسه بیا ډېر غټ ملک معلومیږي ډېر زیات دا خو لا موږ هم کې 2-3 ساعته مزل ویل کړی
په اندازې لګي یو د چاپل طرف ته مونږ زونو ځنګل ډېر غټ ځنګل دی ډېر په ځنګل په منځ کې په لیو دا مونږ روډ جوړ کړی دی مکمل ویلا لاوی په روس باندې ډېر غټ ځنګل پروت دی गेट उधर गए जहांगीरी गेट आ गया ऊपर से भी बहुत ज्यादा है अच्छा है नीचे जाएंगे ना फिर उतना कोई नजर नहीं आएगा अभी देख लेना ऊपर से ही नजर आएगा मामा बंद ना कर अभी इसको खुद पता चल गया अभी फ्लैट हो जाएगा इससे पीछे हो जाते ना ये कौन सा मुश्किल काम नहीं ये कोई रिलीजियस प्लेस लगती है चर्च है इनका ना छोटा सा चर्च हो सकता है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ना वो इसी तरह होते हैं सूरज से मास्को तरह नज़दीकीगो दूर जंगल ख़त्मीगी और मास्को तो तकरीबन 2 घंटा 25 मिनट बाद ही दूर जंगल ख़त्मीगी और दगा सेवा कीगी आबादी सेवा कीगी रोड मोटर 3 लेन शुआ दगा शुआ आखिर ډیر شو دی کې ماحول کلا خو خدا خان نه خوشا کی چته نیو جوانی ماسکو انیل ساين رازي بي هيا 5 سكند حبيبي 5 second you happy I happy no problem welcome to Russia बहुत खूबसूरत लगता है वेरी डेकोरेटिव आपका तो कैमरा घूम जाता है घुमा के देखो इसका भी मेरा वाला ठीक है मेरा वाला सीधा ये कैसलवेल का स्पिट फायर आइलैंड है ये तो देखने की जगह है यार ये कोई खास जगह है ये छोड़ो रेड स्क्वायर में जो बना हुआ है वो आइकाने के रेड स्क्वायर का जो चर्च है नकाडना काढून तर का न केलं म्हणता ना फटाफट नोट दर का काट मोटर का चष्मा ते बस मग चला फोटो केला कधी न लग 200 рублей еще ओ यो बल्ला ना काही राखली थँक यू 200 Хорошо, ترى هذا ثانك يو تسويه хорошо. تاش فرشنا ده غادي تبيا ده غادي ورقه ثانك يو مسار تکلو بیا نه يرشو बोलते हैं ना मुंगा उस्ताद रावला मुदे जो दगा क्या कहने चाहिए खैर आले बस उतर आए हैं ट्रेन का कुशो मतलब कि 10-15 मिनट خیر نرو ماسکو حدود تر اذن شو ها دا مخکې ما سره بس ماسکو لره نږدې ده بس 15 منټ هغه ته خیر اپارټمنټ ته خیر بالکل دا ماسکو آوټسکرټس دریم رنګ ته ماسکو را دننه شو kilometers. ये मास्को के आपका पता है टेम्परेचर बाहर कितना हो गया है 27 आप बड़े एसी में बैठे हुए हैं नजर आ गए हैं ये मास्को के अपार्टमेंट सीधा? सीधा Сида, बता रोड नहीं समझ सीधा है। सीधा है Situ. House هذاك انجم در کړل देखो कैश वाला राइट stay right hand side to the بس طب خربيش كي خذ यार دا कुछ से راغله ما ته پته نه لګي چې کیش کړه هغه ترشه لا بند کړی دی دې تلشه दिया था دی او ته بند کړی دی او دا بند کړی دی गाड़ी سور دی 350 دی नोट करो ورکړه چې کوم دا غواړم ما ته ورکړه ما ته نو ویغه ورکړه ما ته شي لږ مخکې شه
Thank you. خوشحال شوم چې کم فکر درځه خان چې دی لګي لګي دا کې پیسې ये रेडी हो क्या है ये तो अंदर से आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि एसी लगा हुआ है मास्को की स्काईलाइन दिखाई दे रही है ना ये देखें अभी जो बिल्डिंग है मास्को की वो करीब पहुंच गए हैं ये मास्को की स्काईलाइन वेलकम टू मॉस्को वेलकम टू मास्को हबीबी 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 ड्राइव जोड़ के बोरिंग बोरिंग है دي چړای چې وختي بس به ولګا तो बस हम بنو درې موږ بنو نه سلوې کا سره سلوې کو درې نه سلوې چې ولې سلو غاسي بس من پولیسته مړه څه کوي पुलिस से सकाई लगा इशारा दे रहा हुआ था तेना तलार खता को तकला पर کې दिखला دې شي دام بل کله ځای آپ هغه پولیس هم بعض وخت هغه انستراکشن لکه دې دې راشي چې هغه تاسو پته داسې وزم کې داسې وزم څه چلو کوم کنه ایته لا وخت کې به بیا خپل لا غار پر خطا ولا هغه ټیکسا خطا شو مخته را دا هغه دی پر دا اوسه کا دا څنګه راځي زما خدای څه نشه مشاکل ټالی ونده کې وي تخکاری په دې کې ګاړه لکم लाइट ऑन करो भाई लाइट ऑन करो ये यूट्यूब में जाएगा پرون ماسکو ته رسیدلی خو نا وخت ما زیګارم بیا څه لګي مسایل وې رجسټریشن کارت مساله هم سورټ آوټ کول او ستړیو نو رست هم کو صرف ماخوستن دا ته وته لیدل خوراک ته لګ واک راواک مو نن به ان شاء الله صحیح ماسکو سیټ ایکسپلور کوو زموږ د هوټل وینډو نه ویو ده بهر پاړه سم چت باندې مونږ میو دا خواته بلډینګ مخه کافي غټ دی ان شاء الله نن به دا ایکسپلور کوو ماسکو زموږ سره اوسئ